بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. زمونږ څلورم سبق دی د نورانی قاعدې. په دې سبق کې به مونږ حرکات په آسان انداز باندې پیژنو او د ویلو طریقه د صحیح ادا کولو طریقه به په ښه انداز باندې تجویدي انداز باندې پیژنو. څلورمه تختې ده زمونږ سره، تختې نمبر 4، څلورمه تختې حرکاتو باره کې ده. حرکات څه ته ویلی کېږي؟ زبر زیر پیش دې ته حرکت ویلی کېږي. مخکې تر دې تختې پورې خو مونږ حروف پیژندل. اوس دغه حروفو نه به یو جمله یو اواز څنګه جوړیږي، نو د هغې دپاره د حرکت ضرورت دی. زبر زیر پیش، نو دا به پیژنو دې سبق کې. دا مونږ سره دي د دې تختې متعلق هدایات، ضروري خبرې د دې تختې باره کې. نو یو څو ضروري خبرې دي. یو دا چې زبر زیر د دې شکل یو شانتی دی، خو زبر همیشه دپاره د حرف د پاسه او زیر همیشه دپاره د حرف د لاندې. او دریم پیش، نو د پیش دا شکل یې او همیشه دپاره د حرف د پاسه. دا د حرکاتو پیژندلو طریقه شوله، دغه شکلونه شو. اوس د دې د ویلو څه طریقه کار دی؟ نو ویلو طریقه دا ده چې دا حروفو چې کله په یو حرف باندې کوم حرکت راشي، نو هغه حرکت چې مونږ ووایو نو هغه حرکت به راښکو، نه بلکل به یې نه راښکو. او دویم دومره ژر به یې هم نه وایو چې مونږ پکې جټکه محسوسه کړو. او دریم مجهول به یې هم نه وایو چې پته ونه لګي چې د زیر ووایو که زبر یې ووایو، یعنې واضحه به ویلی شي. او څلورم د کم حروف چې د کم ځای نه ادا کېدل، نو د هغې حرکت به هم د هغه ځای نه ادا کېږي. او پنځمه خبره چې کله په الف باندې حرکت رالی، زبر پرې رالی یا زیر یا پیش، نو دا بیا الف پاتې نه شو، دا به بیا همزه وایو. لکه الف زر ا، الف زبر ا، داسې به نه وایو، یا الف زر ا الف زیر ای، داسې به نه وایو، بلکې همزه. الف همیشه دپاره ساکني، او کله چې په الف باندې زبر زیر پیش راشي، نو دا بیا همزه ای، دې ته همزه وایي، الف بیا دا نه پاتې کېږي. نو راځو سبق وایو او دغه یو څو خبرې دا به یاد ساتو په سبق کې. همزه زبر ا، وګورئ راښکې به هم نه، جټکه به هم نه ورکوئ. همزه زبر ا، داسې به هم نه وایي. او همزه زبر ا، داسې به هم جټکه به هم نه ورکوئ، بلکل په ارام مدم طریقې سره. همزه زبر ا، همزه زیر ای، همزه پیش او، ا ای او. دغه شان حرکت به دوباره ووایئ. ا ای او، راښکې به هم نه، ا ای او، داسې به هم نه وایئ. او ا ای او به هم نه وایئ، ا ای او. ها زبر ها، ها زیر هی، ها پیش هو، ها هی هو. بله خبره مونږ وکړه چې کوم حرف د کوم ځای نه ادا کېدو، نو د هغې حرکت به هم د هغې ځای نه ادا کېږي. لکه ها بلکل د سینې طرف ته د مرۍ د حصې نه ادا کېده، ها زبر ها، نو ها
دا حرکت به هم دغسې وایو. ه، هی، هو. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع، عی، عو. ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح، حی، حو. غین زبر غ، غین زیر غی، غین پیش غو، غ، غی، غو. ګورئ چې څنګه حرف دی موږ ویلي چې غین ټکي والا غین به غټ ویلی کېږي، نو دغه شان حرکت به هم غټ وایو. غ، غی، غو. خا زبر خ، خا زیر خی، خا پیش خو، خ، خی، خو. قاف زبر ق، قاف زیر قی، قاف پیش قو، ق، قی، قو. کاف زبر ک، کاف زیر کی، کاف پیش کو، ک، کی، کو. جیم زبر ج، جیم زیر جی، جیم پیش جو، ج، جی، جو. شین زبر ش، شین زیر شی، شین پیش شو، ش، شی، شو. شین موږ ویلي وو جوخ به وایو، نو حرکت به هم هغه شان جوخ وایو. ش، شی، شو. یا زبر ی، یا زیر یی، یا پیش یو، ی، یی، یو. ضاد زبر ض، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ض، ضی، ضو. لام زبر ل، لام زیر لی، لام پیش لو، ل، لی، لو. نون زبر نه، نون زیر نی، نون پیش نو، نه، نی، نو. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، ر، ری، رو. طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو، ط، طی، طو. دال زبر ده، دال زیر دی، دال پیش دو، د، دی، دو. تا زبر ته، تا زیر تی، تا پیش تو، ت، تی، تو. صاد زبر ص، صاد زیر صی، صاد پیش صو، ص، صی، صو. سین زبر س، سین زیر سی، سین پیش سو، س، سی، سو. دلته موږ ویلو چې سین به جوخ وایو، سین او سا کې به فرق کوو، نو دغه شان به حرکت کې به هم زبر زیر پیش کې به هم فرق ساتو. س، سی، سو. ز زبر ز، ز زیر زی، ز پیش زو، ز، زی، زو.
ضا زبر ضا، ضا زیر ضی، ضا پیش ضو، ضا ضی ضو. ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو. زا او ذال کې به فرق ساتو. څنګه چې زا مونږ ویلو چې جوخته به وایو، حرکت به مقشان جوخ وایو، زا زی زو. او ذال مونږ ویلو چې نرم به وایو، ذال. دغه شان به حرکت هم نرم وایو. ذال زبر ذا، ذا ذی ذو. ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا ثی ثو. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو. واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو. د ټول سبق خلاصه او اهمي خبرې هغه بیا ویم. او د دې ځای نه اوس هغه سبق شروع شو چې هغه به ستاسو په تلاوت کې په کار راځي انتهایی. نو دا حرکت دی، دا حرکات به راخکونه یوه خبره راخکو به نه، زبر زیر پیش بالکل نه راخکو. آ ای او ها هی هو داسې به نه وایو، بلکې او نه به جټکه ورکو. آ ای او به هم نه وایو، ښه په دمه په قلاره مدم طریقې سره. آ ای او. همزه زبر آ، همزه زیر ای، همزه پیش او، آ ای او. په دې طریقه او مجهول به هم نه وایو. او چې کم حرف د کم ځای نه ادا کېدو، څنګه طریقې سره ویلی کېدو، د هغې حرکت به هم د هغه ځای نه په هغه طریقې په سره ادا کېږي. او د تختې متعلق بل ضروري خبرې داسې دي چې بعضې ماشومانې هغه صرف ګوټه کې په ټکي زبر زیر پیش ونه پېژني. نو د هغې دپاره اسانه طریقه دا ده چې د هر طرف نه پې وویلی شي، لکه همزه زبر آ، همزه زیر ای، همزه پیش او، آ ای او. اوس پې د دې طرف نه وویلی شي، همزه پیش او، همزه زیر ای، همزه زبر ا، او ای ا. دغه شان ټول سبق هغه په دې طریقې باندې ویلی شي. دا سبق هر یو کس چې کوم نوي کسان دي یا ماشومان دي، نو هغه په دې طریقه باندې دغه شانته کې ووایي. زا زبر زه، صاد زبر ص. چونکې زمونږ حرکت مقصود دی، نو چې په روانه ووایو نو ښه خبره ده. زا زا زبر زه زه، صاد زبر ص ص. یا صرف روان ووایو زه ص ده را له يه. په دې طریقې باندې بیا دغه شان
داسې وویلی شي عي عي غي قي جي ي لي ري دي صي زي زو سو دو. دې کې به فایده دی چې ماشوم یعنې هغه کسان چې هغې نوی سبق شروع کوي هغې به حروف ډېر ژر وپېژني او مخکې به ورته بیا اساني. دا د نن سبق امید د الله تعالی نه دی چې تاسو په دې باندې پوه شوي. آینده کلاس کې به میلاویږو انشاءالله. والسلام.